سلامونه په دې هیله چې ټول به روغ جوړ اوسئ. یو ځل بیا معراج خان سکیلز یوټیوب چینل له طرفه په ټیکنیکل انالیسس باندې دا زموږ ستاسې درېیمه ویډیو ده. په تېرو دوه ویډیوګانو کې موږ تاسې په ټوټال او همدارنګه د بیټ کوین په ډامونینس او په د هغې په چوکاټ باندې موږ تاسې خبره کړې وه. په دې ویډیو کې به انشاءالله موږ تاسې په سپورټ ان ريزسټنس او همدارنګه په بریک اوټ او ورسره د کینډلو په جوړښت باندې به انشاءالله خبره کړو. نو تاسې ویډیو تر پایه پورې وګورئ او زموږ چینل معراج خان سکیل سره سبسکرایب کړئ. په دې ویډیو کې به سپورټ ان ريزسټنس، بریک اوټ او ورسره د کینډلو په جوړښت او همدارنګه تیر دوه درسونه چې موږ تاسې لوستلي د هغې نه په استفادې سره به موږ تاسې کار کوو. رادرومو موږ تاسې په سپورټ ان ريزسټنس باندې خبره کړو چې موږ تاسې سره سپورټ څه ډول کار کا او څه ډول جوړښت موږ سره لري. تر ټولو مخکې هغه تیر دوه درسونه چې چا نه وي کتلي کوشش وکړئ هغه درسونه وګورئ، ځکه د هغې درسونه په کتو سره به تاسې په ډېرو برخو باندې پوه شئ. صحیح ده. دا درسونه مسلسل د زنځیر په شکل دي، صحیح ده، چې یو تاسې ونه ګورئ بل وګورئ نو بیا تاسې نه پوهېږئ. ټول درسونه کوشش وکړئ وګورئ تر څو په ټولو مسایلو باندې پوه شئ. رادرومو سپورټ او ريزسټنس موږ تاسې سره څه ډول کار کا. رادرومو موږ تاسې به لومړی سپورټ او ريزسټنس تاسې در وپېژنئ چې موږ تاسې سره سپورټ په دې ډول دی او ريزسټنس موږ تاسې سره په دې ډول دی. تر ټولو لومړی رادرومو په دې قلم نشانه باندې کلیک اخلو او زه تاسې غواړم چې تاسې ته یو ټرن لاین رسم کړو تر څو سپورټ او ريزسټنس په هغې کې رسم کړو. صحیح شو. دا زموږ ستاسې دپاره یو سپورټ ريزسټنس شو. ټیک شو. دا زموږ ستاسې لپاره یو ريزسټنس شو او دا بل زموږ ستاسې دپاره یو سپورټ شو. ټیک شو. دا بره مو ريزسټنس شو او لاندې مو سپورټ شو. راځم زه په دې ډبل کلیک اخلم. چې کله مې کلیک واخیستلی دا زموږ ستاسې دپاره یو ريزسټنس نقطه شو. صحیح شو. ريزسټنس دا کار دی چې قیمت ښکته خواته بوځي، صحیح ده، او د سپورټ کار دا دی چې قیمت پورته خواته بوځي. اوس بله خبره، یو خو دا کار دی چې مطلب ريزسټنس کار دا دی چې قیمت ښکته طرف ته بوځي او د سپورټ کار دا دی چې قیمت پورته خواته بوځي. صحیح ده. اوس په سپورټ نقطه کې خلک هڅه کوي چې یو کوین واخلي، صحیح ده، بای کا. صحیح. د سپورټ په نقطه کې خلک هڅه کوي چې یو کوین بای کا ویې خلي، یا په سپاټ کې واخلي یا په فیوچر کې په هغه بای کا. او په ريزسټنس برخه کې خلک هڅه کوي، یعنی خلک دا کوین چې دی دا سیل کوي او یا یې چې کوي یا یې شارټ کوي. صحیح شو. موږ تاسې په ريزسټنس برخه کې به موږ تاسې کوین خرڅو او په سپورټ نقطه کې به چې دی موږ اخلو. صحیح ده. یو خبره دا چې سپورټ کار دا دی چې قیمت پورته خواته بوځي او د ريزسټنس کار دا دی چې قیمت ښکته خواته بوځي. ګوره اوس په دې ځای کې موږ تاسې ولیدل چې قیمت موږ سره د دې نقطې نه شروع شو، دغه بره نقطې چې دی موږ سره دا لاندې نقطې موږ سره سپورټ شو او بره نقطې موږ سره څه شو، بره نقطې موږ سره ريزسټنس شو. هر کله چې قیمت بیرته همدې ناحیې ته راشي دغه سپورټ ته، نو خلک هڅه کوي چې په دې ناحیه کې څه شی وکړه، په دې ناحیه کې بای ترسره کړه یا کوین واخلي. صحیح ده. او بیرته چې هماغه د ريزسټنس نقطې ته رسیږي نو په هغې ځای کې یا خپل پوزیشن بندي یا هم که چېرته په سپاټ کې کوینونه اخیستي هغه سیل کوي. صحیح ده. نو سپورټ او ريزسټنس موږ سره په دغه شکل کار کوي. سپورټ هڅه دا ده چې قیمت پورته خواته بوځي او په سپورټ نقطه کې خلک هڅه کوي چې کوینونه واخلي، د فیوچر والا بای نیسي او د سپاټ والا چې دی هغه کوین اخلي. خو په ريزسټنس برخه کې موږ تاسې هلته سیلران دي، هلته خلک کوشش کوي چې که شی اخیستی هغه خرڅ کړي، که چېرته پوزیشن بای پوزیشن یې لاندې په سپورټ نقطه کې نیولی نو په ريزسټنس نقطه کې له خپل پوزیشن څخه چې دی هغه وځي او خپل پوزیشن هغه کلوز کړي. صحیح ده. یعنې سپورټ او ريزسټنس موږ تاسې سره په دغه شکل باندې کار کوي.
صحیح ده. انشاءالله په سپورټ ان ریزسټنس باندې به تاسې پوه شوي یاستئ. بیرته بیا تاسې ته وښیم هم ښه، تاسې په دې باندې پوه شوي یاستئ چې سپورټ ان ریزسټنس موږ سره څه ډول کار کوي. یو سپورټ دا دی چې سپورټ همیشه قیمت پورته خواته بیي او ریزسټنس چې دی قیمت ښکته طرف ته بیي. په سپورټ نقطه کې خلک هڅه کوي چې یو کوین بای کا، او په ریزسټنس نقطه کې خلک هڅه کوي چې موږ تاسې سره یو کوین چې کوي، یو کوین موږ تاسې سره سیل کا. صحیح شو. یو موږ تاسې سره په دغه ډول سپورټ ان ریزسټنس کار کا. بل موږ او تاسې سره سپورټ او ریزسټنس چې دي دا په دوه ډوله دي. یو ته موږ او تاسې ماینور سپورټ یو، او بل ته موږ او تاسې میجور سپورټ یو. ښه، راځئ زه تاسې ته یو دغه کې سلایډ کې هم وښیم تر څو تاسې په هغې باندې پوه شئ. هرادرومو په دې ځای کې دغه یو سلایډ دی تاسې سره به زه دا اپلوډ کړم. ګورئ موږ او تاسې سره حمایت او مقاومت یا سپورټ ریزسټنس صحیح ده، دا موږ او تاسې سره په دغه شکل کار کوي. ګورئ موږ او تاسې سپورټ او ریزسټنس چې دی په دوه شکلونو سره لرو. یو ته موږ او تاسې ماینور سپورټ ان ریزسټنس یو، بل ته موږ او تاسې میجور سپورټ او ریزسټنس یو. صحیح ده. دغه چې کوم لومړی شکل دی دا موږ سره ماینور دی. صحیح شو. دا ګورئ موږ او تاسې سره دا څه ډول دی، ماینور دی. ګوره ماینور مطلب دا دی چې کوم ځای نه قیمت شروع شوی هغې ته بیرته ونه رسیږي. صحیح ده. د هغې نه مخکې سپورټ او ریزسټنس چې دی جوړ کړه، هغه تاسې ته زه ښیم بیرته چاټ ته تاسې بیا هم چې څه ډول موږ سره دغه شکلونه دی جوړوي. صحیح ده. دا موږ او تاسې سره ماینور سپورټ ان ریزسټنس دی. بل موږ او تاسې سره میجور سپورټ ریزسټنس دی. ګورئ دلته چې موږ سره کوم ښکاره کېږي دا بره وینې، دا بره په دې ځای کې چې تاسو ښکاره کېږي، دا موږ او تاسې سره چې دی دا موږ او تاسې سره میجور سپورټ ریزسټنس دی. دا موږ سره میجور ریزسټنس دی. صحیح شو. او دغه لاندې چې کوم تاسې سره ښکاره کېږي دا موږ او تاسې سره ماینور سپورټ او ریزسټنس دی. صحیح شو. راځئ مخکې زه تاسې ته ښیم بیرته موږ او تاسې ټریډینګ ویو ته ځو. هلته ټریډینګ ویو کې نور هم موږ او تاسې په دې باندې خبره کړو. ښه، ګورئ دغه نقطه چې کومه ده دا وینې دا نقطه موږ او تاسې سره سپورټ نقطه ده، او دا نقطه چې ده موږ او تاسې سره دا موږ او تاسې سره د ریزسټنس نقطه ده. صحیح ده. په دغه نقاطو کې په دې نقاطو کې خلک کوشش کوي چې بای واخلي، او په دې نقاطو کې خلک کوشش کوي چې څه وکړه، سیل یې وکړه. صحیح شو. اوس په دې ځای کې مطلب بای وشو، بیرته بعضې کې سیل شو، بیرته چې قیمت دې خواته راځي بیا خلک کوي چې په تېر کې مخکې موږ او تاسې دا کوین بای کړو، راځي په دې ځای کې بیا بای کوي. بیا چې قیمت دلته پورته لاړ شي بیا دې ځای کې سیل کړه، بیا چې قیمت دلته ښکته راشي بیا دلته بای کړه، بیا دلته لاړ شي بیا سیل کړه. صحیح شو. یعنی په سپورټ نقطه کې خلک بای پوزیشن نیسي، په ریزسټنس نقطه کې خلک سیل پوزیشن. خو داسې به تاسې کوئ نه چې دلته قیمت دلته اوس مطلب سپورټ نقطه کې قیمت بیا راغی او ته ډایرکټ راشي په همدې سپورټ نقطې ته چې کله قیمت راورسیږي او ته ډایرکټ پوزیشن ونیسي. نه، ډایرکټ په پوزیشن نه نیسي. دلته موږ او تاسې یوه بله موضوع لرو چې هغه بریک آوټ دی. صحیح ده. په هغې باندې به موږ او تاسې خبره وکړو. ښه، راځئ په دې کې همدغسې ګوره اوس دلته تاسې کتلی شئ دا موږ او تاسې سره میجور سپورټ او ریزسټنس. صحیح ده. راځو په میجور او ماینور باندې موږ او تاسې نور هم خبرې کړو چې میجور او ماینور کې موږ سره نور څه شی دی. ښه، راځو دغه سلایډ دی دا به تاسې سره شیر هم کړم. ته ټریډینګ ویو ته په ټریډینګ ویو کې موږ سپورټ ان ریزسټنس رسم کړل. صحیح ده. زه راځم دلته زه تاسې ته میجور سپورټ او میجور ریزسټنس، میجور سپورټ او ریزسټنس او ماینور سپورټ او ریزسټنس ښیم چې موږ سره ماینور کوم ډول سپورټ او ریزسټنس دی، او میجور موږ او تاسې سره کوم ډول سپورټ. بیا دوباره دلته صرف تاسې ته رسامي کوم، بیا دوباره تاسې ته یو کوین به سرچ کړو، هغه کوین کې به موږ او تاسې میجور سپورټ او ماینور سپورټ او ریزسټنس دا ټول شیان چې دي هغه موږ او تاسې پیدا کړو. ښه، زه راځم همدلته رادروم په دې باندې کلیک اخلم. ښه، ګوره هر کله چې موږ او تاسې سره د کوین قیمت له دې ځای نه شروع شو، صحیح ده، او دوباره دغه های نقطه چې دی د دې کومه جوړه کړه. صحیح شو. لو نقطه او های نقطه، او دا قیمت بیرته راغی دلته موږ سره څه وکړه، بیرته همغه د سپورټ نقطې ته بیرته قیمت راغی او بیا لاړ موږ او تاسې سره همغه ریزسټنس نقطې ته. صحیح شو. نو کله چې موږ سره قیمت په دغه ډول ته دا موږ او تاسې سره څه دی دا ډول چې دی موږ سره میجور سپورټ او ریزسټنس دی. صحیح ده. میجور سپورټ او ریزسټنس چې کله سپورټ نقطې نه شروع شو ریزسټنس ته ورسېد. صحیح ده. ګوره دې ځای نه شروع شو دلته ریزسټنس نقطې ته ورسېد قیمت. صحیح شو. بیرته راغی همدغه سپورټ نقطې ته چې کله راورسېد چې په تېر کې مخکې شروع شو دې ته راورسېد، دا موږ سره څه شو، دا موږ سره میجور سپورټ شو، او چې بیا له دې ځای نه قیمت لاړ او مخ ریزسټنس نقطې ته دې ځای کې ورسېد دا موږ سره میجور ریزسټنس شو. صحیح شو. بیا همغه ځای نه قیمت راغی همغه سپورټ ته راورسېد دا موږ سره څه شو، دا موږ سره میجور سپورټ او ریزسټنس شو. صحیح ده. اوس ماینور سپورټ او ریزسټنس موږ دپاره څه کار کوي. ګوره ښه، اوس رادرومو بیرته زه تر څو دغه رسامۍ کې تاسې ته وښیم دا خو موږ تاسې سره میجور سپورټ ان ریزسټنس شو. ښه، ماینور سپورټ موږ تاسې سره په دغه شکل کار کوي. ګوره زه دې ځای کې تاسې ته ښیم اوس قیمت دې ځای نه شروع شو خو دلته دې ځای ته ورسېد. صحیح شو. دې ځای ته چې ورسېد اوس قیمت بیرته راغی خو ښکتنۍ نقطې ته ونه رسېد. صحیح شو. او بیا راغی دې ځای ته په دغسې ډول حرکتونه چې د قیمت ما سره شروع کړل. ټیک شو.
دغسې ډول حرکتونو ته موږ چې یو دغه ډول حرکتونه چې بیا موږ سره دي دا موږ سره ماینور سپورټ او ريزسټنس دي. کوم ډول ګوره اوس دغه چې دی دا لومړی زه تاسو ته بیا وښیم دلته قیمت شروع شو دې ځای ته ورسېد. هر کله چې بیرته دې نقطې ته راورسېد دا موږ سره میجور سپورټ او بیا د دې ځای نه قیمت لاړ همغه پخواني ځای یې ټچ کړ نو دا موږ سره میجور ريزسټنس شو. بیا دې ځای ته راغی دا موږ سره میجور ريزسټنس شو. خو دوباره ماینور ريزسټنس موږ تاسو سره په څه ډول کار کوو. دې ځای نه قیمت شروع شو او دی های نقطه شو صحیح ده. قیمت بیرته راغی په دغه شکل یې موږ سره حرکتونه شروع کړل. دې ته بیا موږ شي دې ته بیا موږ تاسې ماینور سپورټ ريزسټنس یو. ښه راځئ ګوره زه دلته تاسو ته وښیم دا ګوره په دې ځای په دغه شکل سره موږ تاسو سره دا موږ تاسو سره ريزسټنس شو ټیک شو. دا م ريزسټنس شو او دا لاندې نقطه څه شو دا لاندې نقطه زموږ ستاسې هغه سپورټ نقطه شو ټیک شو. دا په دغه شکل موږ سره کار کوي شو. دغه بره چې کوم دی دا غټ چې تاسو ښکار کړي دا زموږ میجور شو او دا کوچني حرکتونه چې کوم دي دا موږ تاسو سره ماینور سپورټ ان ريزسټنس شو صحیح ده. نو په دې هیله چې په ماینور او په میجور سپورټ ان ريزسټنس باندې به تاسو پوه شوي یاست صحیح ده. که بیا هم چا سره پوښتنه وه بیا به درته تکرار کوم. ګوره موږ سره سپورټ په عموما په دوه ډوله دی صحیح ده. یو سره میجور سپورټ دی او بل موږ سره ماینور سپورټ ان ريزسټنس. میجور سپورټ او ريزسټنس او ماینور سپورټ او ريزسټنس. د میجور سپورټ دا دی دې څه نه قیمت شروع شي یو های جوړ کړه صحیح شو. بیا قیمت راغی همغه کومه لوی چې جوړه کړې وه همغې ته راورسېد. بیا کومه ريزسټنس شو چې هغې ته ورسېد دا موږ تاسو سره څه شو دا موږ تاسو سره میجور شو. ماینور موږ سره په دې شکل شو چې موږ تاسو سره دې نقطې نه قیمت شروع شو کنه یو هر کله چې قیمت شروع کېږي د یو لو نقطې نه شروع کېږي یو ټیټې نقطې نه شروع کېږي خو موږ سره یو های جوړوي صحیح شو. یو ټیټه نقطه جوړه کړه یو های را سره جوړ بیرته قیمت راځي په دې منځ کې ځي راځي. نو دغه لاندې نقطې چې کومې موږ سره دي دې موږ سره میجور سپورټ شو او دا منځ کې کومې نقطې چې رادرومي دا موږ سره د ماینور سپورټ شي. د ښه مثال یې دا دی دا موږ سره میجور دی او دا چې دی موږ سره دا موږ سره ماینور دی صحیح شو. ماینور سپورټ دې ځای نه شروع شو دې ځای ته ورسېد خو بیرته راغی خپل هغه پخواني سپورټ ته ونه رسېد په داخل کې نور سپورټ او ريزسټنسونه ځان سره جوړ کړل. نو دا موږ تاسو سره سپورټ او ريزسټنس شو ټیک شو. دا ماینور او میجور شو. خو اوس رادروم یو بله موضوع چې موږ تاسې په هغې باندې غواړو کار وکړو موږ تاسې لرو بریک آوټ. ښه اوس خو مطلب دا دی اوس دلته سپورټ او ريزسټنس موږ تاسې سره جوړ شو. اوس دلته مطلب سپورټ نقطه ده دا سپورټ نقطه ده. اوس قیمت بیرته سپورټ نقطې ته آیا په دغه نقطه آیا ګوره اوس دې ځای نه سپورټ نقطې نه قیمت شروع شوی دی صحیح شو. دې سپورټ نه قیمت شروع شو دا وینې دې سپورټ نه قیمت شروع شو ريزسټنس ته بیرته قیمت راغی دغه سپورټ ته. آیا په همدې سپورټ باندې زه اوس بای پوزیشن ونیسم که ونه نیسم نه موږ تاسې به ډایرکټ په دې ځای کې بای پوزیشن نه نیسو صحیح ده. دلته موږ تاسې یو بله موضوع لرو چې د هغه ته یې بریک آوټ صحیح شو. بریک آوټ موږ سره په څه شکل کار کوي راځئ دا تاسې ته وښیم. عموما بریک آوټ موږ په دوه ډوله لرو صحیح ده. په یو کتابچه په هر شي کې ځان سره لیکئ دا شیان ځان سره ولیکئ. بریک آوټ چې دی موږ په دوه ډوله لرو یو ریل بریک آوټ دی او بل فیک بریک آوټ دی یعنی رښتینی بریک آوټ او دروغ بریک آوټ صحیح ده. رښتینی بریک آوټ موږ تاسو سره په څه شکل کار کا او د دروغ بریک آوټ موږ تاسو سره په څه شکل کار کا راځي دغه تاسو ته ښیم په دې هیله چې په دې باندې تاسې پوه شئ. رادرومو اوس هر کله چې قیمت موږ سره دې ځای نه شروع شو سپورټ نقطې نه موږ سره قیمت شروع شو لاړ ريزسټنس نقطې ته صحیح شو. یو ريزسټنس نقطې موږ تاسو سره جوړه کړله ټیک شو. زه دا لرې کړم دلته موږ تاسو سره ريزسټنس نقطه جوړه کړله ټیک شو. اوس بیرته قیمت د دلته راځي دلته راغی قیمت صحیح شو. سپورټ نه نقطې نه قیمت ښکته طرف ته لاړ صحیح شو او بیرته راغی پورته طرف ته ټیک شو. پورته طرف ته چې قیمت راغی دغه نقطه چې کومه ده دغه ورځ دلته وتخیم دلته موږ سره قیمت راغی او بره په دې ځای کې چې دی بیرته سپورټ ته قیمت کته راغی دې ځای کې به زه دا رسمه کړم دلته راغی بیا قیمت دې ځای ته راغی او بیا دې ځای نه قیمت چې دی پورته لاړ. په دې ځای کې موږ سره دوه ډوله بریک آوټ جوړ شي. یو ریل بریک آوټ موږ تاسو سره جوړ شي یو فیک بریک آوټ موږ تاسو سره جوړ شي. راځي چې ریل بریک آوټ موږ سره کوم دی او فیک بریک آوټ موږ سره کوم دی صحیح شو. بریک آوټ عموما په دوه ډوله دی موږ سره یو ریل بریک آوټ دی بل فیک بریک آوټ دی صحیح شو. قیمت راغی دغه سپورټ نقطه لومړي دې ځای نه قیمت شروع شو او راغی تر ريزسټنس نقطې پورې صحیح شو. دلته چې قیمت بیرته راغی اوس که په دې ځای باندې اوس قیمت سپورټ نقطې ته راورسېد که نه سپورټ نقطه کې اوس که ته په دې باندې پوزیشن ونیسې خو دا لاندې چې کومه شډو وهلې صحیح ده نو داسې کې ستا سره پلاس ټچ کېږي که نه چې ستا سره پلاس ټچ شو نو بیرته قیمت پورته خواته ځي. دې ته چې دغه نقطې ته موږ تاسې فیک بریک آوټ یو صحیح شو. فیک بریک آوټ د دروغو بریک آوټ یعنی د هڅه وکړله چې زه دا سپورټ مات کړم
خو سپورټ یې مات نه کړ، قیمت ښکته خواته لا نه یوازې د دروغو بریک اوټ یې وکړ، فیک بریک اوټ یې وکړ، قیمت لږ ښکته راغی، بس مونږ ستاسې سټاپ لاسونه یې راټچ کړل او بیرته قیمت پورته خواته په خپله مخه باندې لاړ. صحیح شو. دا مونږ تاسې سره په دغه شکل کار کا. او بل په دې ځای کې مونږ تاسې سره قیمت دلته سپورټ دې ځای نه شروع شو تر دې ځای پورې لاړ. صحیح شو. بیرته راغی په دې ځای کې مونږ تاسې سره څه وکړه، یو فیک بریک اوټ یې مونږ تاسې سره جوړ کړ. اوس قیمت دې ځای نه بیرته پورته لاړ. په دې ځای کې مونږ سره ریزسټنس بریک کړه. صحیح شو. ریزسټنس یې مونږ تاسې سره مات کړه. چې کله ریزسټنس مات کړه مونږ سره بیرته راغی په دې ځای کې او بیرته لاړ خپل مسیر ته ادامه ورکړه. نو دې ته مونږ تاسې بیا ریل بریک اوټ یو، په صحیح معنا سره یې بریک اوټ وکړه. صحیح شو. زموږ ستاسې ریزسټنس یې مات کړه او لاړ خپله مخې ته. صحیح شو. ګوره بیا درته یم ښه. عموما مونږ بریک اوټ په دوه ډول لرو، یو ته ریل بریک اوټ یو، بل ته فیک بریک اوټ یو. ریل معنا رښتینی او فیک معنا مطلب اسې یو خیالي یا دروغو په څیر مونږ ته بریک اوټ وکړي، یعنې اسې یو دروغجن غوندې حرکت یې وکړ او بیرته لاړ خپل مسیر ته ادامه ورکړه. صحیح شو. هر کله چې مونږ او تاسې سره یا سپورټ ماتیږي یا ریزسټنس ماتیږي. صحیح شو. څه ډول مونږ او تاسې سره ماتیږي، راځئ اوس دغه ریزسټنس نقطه ده، صحیح، دا ریزسټنس دی مونږ او تاسې سره، او قیمت راغی په دې ځای کې زموږ او ستاسې ریزسټنس مات کړ. ګوره بریک اوټ یې وکړ، ریل بریک اوټ یې وکړ، دلته قیمت لاړ بیرته راغی په همدې ریزسټنس باندې سپورټ شو. صحیح شو. چې هر کله یې مونږ سره بریک اوټ وکړ، ریل بریک اوټ مونږ سره په ریزسټنس نقطه باندې وشو، نو دغه ریزسټنس مونږ او تاسې تبدیلېږي په سپورټ باندې. صحیح شو. تاسې پوه شئ چې هر کله مونږ او تاسې سره بریک اوټ وشو، ریل بریک اوټ و، که په سپورټ نقطه باندې مونږ او تاسې سره بریک اوټ وشو، نو ډایرکټ زموږ ستاسې بریک اوټ سپورټ اوړي ریزسټنس ته. که چېرته په ریزسټنس باندې مونږ او تاسې سره ریل بریک اوټ وشو، نو زموږ ستاسې ریزسټنس اوړي ډایرکټ چېرته سپورټ نقطې ته اوړي. صحیح ده. نو په دې هیله چې تاسې په دې باندې پوه شوي یاست. د دې نقطې نه شروع شو، راغی ریزسټنس ته، ریزسټنس نه بیرته راغی مونږ سره دلته سپورټ نقطې ته. صحیح شو. دې ځای نه بیرته سپورټ شو، دلته په ریزسټنس نقطه کې مونږ سره بریک اوټ وکړو. صحیح ده. زمونږ ریزسټنس یې مات کړ، خو ریزسټنس نه قیمت بیرته ښکته طرف ته راغی. ټیک شو. چې ښکته طرف ته راغی زمونږ لاندې سپورټ یې مات کړ، سپورټ نه بعد بیرته راغی په همدې سپورټ باندې د بریک اوټ یې وکړ او نور لاړ خپل مسیر ته یې وکړه، خپل مسیر ته ادامه ورکړه، په دغه شکل سره قیمت لاړ. ټیک شو. نو دې ته اوس مونږ تاسې څه یو، په دې ځای کې مونږ تاسې سره قیمت شروع شو لاړ سپورټ نقطې ته. ټیک شو. ریزسټنس سپورټ نقطې نه شروع شو، ریزسټنس ته لاړ، ریزسټنس ته بیرته راغی سپورټ ته، قیمت لاړ مونږ سره ریزسټنس په برخه کې زموږ ستاسې ریزسټنس یې مات کړ. دا وینئ په دې ځای کې زموږ ستاسې ریزسټنس مات کړ، خو دلته یې بریک اوټ وکړ. صحیح شو. زموږ ستاسې ریزسټنس یې مات کړ، بریک اوټ یې وکړو، خو بریک اوټ یې فیک بریک اوټ وکړ. صحیح شو. د دروغو بریک اوټ یې کړو، نور بیرته راغی قیمت لاندې طرف ته، دلته یې مونږ سره بیا زموږ سپورټ مات کړ. صحیح شو. زموږ سپورټ یې مات کړ، په سپورټ یې بریک اوټ وکړ، بریک اوټ نه بعد بیرته لاړ په همدې سپورټ باندې چې دی مونږ تاسې سره ښکته خپل مسیر ته ادامه ورکړه، او زموږ ستاسې سپورټ نقطه چې دی کوم سپورټ نقطه مونږ تاسې دغه سپورټ نقطه مونږ تاسې درلوده، دغه سپورټ یې مات کړ او لاړ خپل مسیر ته. کله چې دلته مونږ سره ریل بریک اوټ رامنځته شو، دا زه تاسې ته وښیم دلته نوټیفیکیشن زیات راځي، کله چې مونږ تاسې ریل بریک اوټ وشو، نو دغه سپورټ زموږ ستاسې په ریزسټنس باندې بدلیږي. صحیح شو. چې کله ریل بریک اوټ مونږ تاسې سره وشو، سپورټ هم په ریزسټنس او ریزسټنس هم په سپورټ باندې بیرته چینج کیږي. صحیح شو. نو په دې هیله چې تاسې په دې سپورټ او ریزسټنس باندې پوه شوي یاستئ. سپورټ او ریزسټنس ګورو چې آیا دا مونږ سره چیرته شته دی نشته دی. صحیح شو. زه راځم یو ساتنه، بلکې د دې چارټ به زه ویکلی ته واړم. صحیح شو. د یوې هفتې ته به د ده چارټ واړم او یو بل کوین به سرچ کړو. ټیک شو. د دې کوین به یو بل دغه ته به واړم، مونږ به تاسې به راشو یو کوین به سرچ کړو، په هغې کې به مونږ تاسې دا ټول معلومات وګورو. صحیح شو. زه راځم ETH به سرچ کړو. ETH USDT. ټیک شو. دا به سرچ کړو، دا به وګورو چې په دې کې مونږ ستاسې سره سپورټ، ریزسټنس دا نکات کوم دي. راځم دې کې مونږ او تاسې سره را درومو. تر ټولو لومړی په دې نکات کې مونږ سره ریزسټنس دا نقطه ده. ټیک شو. دا مونږ او تاسې سره په ETH کې ریزسټنس نقطه ده. ټیک شو. دا ریزسټنس دی. صحیح شو. دا ریزسټنس نقطه ده. ټیک شو. ریزسټنس زه به دا صرف په اس سره وښیم تاسې ته، صرف اس په پکې ولیکو تر څو مونږ سره اس معنا چې آر به ولیکو. آر معنا ریزسټنس. ټیک شو. آر ریزسټنس شو. او دا مونږ تاسې سره دا لاندې کومه نقطه چې ده دا مونږ تاسې سره سپورټ نقطه شو. ټیک شو. دا مونږ تاسې سره سپورټ شو. ټیک شو. دا سپورټ شو او هغې مونږ تاسې سره ریزسټنس شو. دلته به زه دې ته ولیکم سپورټ اس. صحیح ده. آر اس، آر معنا ریزسټنس او اس معنا سپورټ. صحیح شو. ګوره قیمت مونږ تاسې سره دلته د دې نقطې نه شروع شو. ټیک شو.
تر دې نقطې پورې راغی بیرته قیمت راغی زموږ اخرنۍ لو ته راونه رسید ټیک شو اخرنۍ د سپورټ نقطې ته راونه رسید دې ځای ته په دې ځای کې موږ تاسو ته قیمت دلته بیرته لاړ او زموږ بیرته ريزسټنس برخې ته راغی صحیح شو اوس دلته قیمت شروع شو سید او بیرته دلته ورسید خو دلته قیمت بیرته زموږ سپورټ نقطې ته رانغی بیرته لاړ زموږ ريزسټنس نقطې ته ريزسټنس نقطه کې موږ ما تاسو ته ویل چې په ريزسټنس کې موږ تاسو سیل پوزیشن نیسو صحیح ده او په سپورټ کې موږ تاسو بای پوزیشن نیسو صحیح شو په ريزسټنس کې موږ تاسو سیل پوزیشن نیسو په سپورټ کې موږ تاسو سیل پوزیشن نیسو په سپورټ کې موږ تاسو بای پوزیشن نیسو صحیح ده زه راځم په دې ځای کې مکه سیل پوزیشن نیولا وای ګوره په دې نقطه کې کما سیل پوزیشن نیولا زه دې رنگ بل ډول کم ترڅو تاسو ته خخ کار شي صحیح شو په دې نقطه کې ګوره اوس دې ځای نه شروع شو دې ځای ته لاړ صحیح شو اوس قیمت بیرته راغی دې برخې ته صحیح شو دا دریم ته تاسو ګورئ اوس په دې ځای کې زه سیل پوزیشن ونیسم راځي قیمت بیرته راغی زما تر سپورټ نقطې پورې نو دلته چې زما سیل پوزیشن درلودی په دې ځای کې زه راځم خپل سیل پوزیشن بندوم او راځم په دې ځای کې بای پوزیشن نیسم صحیح ده بای پوزیشن مې چې دلته ونی بیرته قیمت لاړ بره ريزسټنس نقطې ته چې ورسید په همدې ريزسټنس نقطه کې زه بای پوزیشن بندوم بیرته راځم زه سیل پوزیشن نیسم ټیک شو سیل پوزیشن تر دې نقطې پورې زه بیا کولی شم خپل سیل پوزیشن چې دی هغه هولډ کړم صحیح شو نو دغه مونږ تاسو سره سپورټ شو او د ريزسټنس شو صحیح ده دا ريزسټنس او د سپورټ او ريزسټنس مونږ تاسو سره په دغه شکل کار کا خو په دې کې ګوري یو بل خبره ده چې هغه زموږ تاسو نور هم په دې کې دغه رسم کړو ترڅو تاسو ته په ښه شکل ښکارا شي دلته به مونږ راشو ښه په دې ځای کې په دې چارت کې به دا مونږ تاسو رسم کړو ترڅو تاسو ته پکې بریک آوټ هم معلوم شي ټیک شو زه راځم په دې کې به دا رسم کوخه دا مونږ سره ريزسټنس شو ټیک شو او دا نقطه چې کومه ده دا نقطه مونږ تاسو سره سپورټ نقطه شو صحیح شو دا نقطه به فرض کو ټیک شو دا نقطه به مونږ تاسو سره سپورټ نقطه شو ټیک شو بره مونږ تاسو سره ريزسټنس شو لاندې نقطه چې دا کومه مونږ سره دا به صرف زه په ريزسټنس په آر ولیکم صحیح شو ترڅو اسانه شي آر معنا ريزسټنس او اس معنا سپورټ ټیک شو ترڅو تاسو په دې باندې پوه شئ ښه ګوره اوس دلته ګورئ ښه اوس هر کله چې قیمت دلته ما سره د سپورټ نقطې نه قیمت روان شو ټیک شو دلته ريزسټنس نقطې ته ورسید چې قیمت بیرته راغی دلته زما کومې نقطې ته راورسید دلته زما سپورټ نقطې ته راورسید په دې ځای کې زه بای پوزیشن ونیسم چې کله بای پوزیشن ما ونیو زه کولی شم په دې ځای کې خپل دا بای پوزیشن څه کوم بای پوزیشن زه بند کړم او سیل پوزیشن ونیسم خو سیل پوزیشن ما سره دلته بیرته راغلی دی ګوره په دې ځای کې ما سره قیمت بیرته همغه زما سپورټ نقطې ته نه دی رارسېدلی بلکې په دې ځای کې ما سره یو بریک آوټ شوی دی ګوره دا بریک آوټ مو سره شوی ښه دا څه ډول بریک آوټ دی دا موږ تاسو سره فیک بریک آوټ شوی دی څه شو بریک آوټ شوی دی قیمت بیرته ښکته طرف ته څه کړی دی قیمت بیرته ښکته طرف ته راغلی دی ګوره زموږ تاسې ريزسټنس نقطه د ماته کړې قیمت خو قیمت فیک بریک آوټ کړی دی ریل بریک آوټ یې نه دی کړی فیک بریک آوټ شوی دی نو قیمت بیرته راغلی ښکته طرف ته حرکت کړی ګوره تاسو په دې ځای کې لیدلی شئ ښه اوس په دې ځای کې اوس زه تاسو ته وښیم په دې ځای کې زموږ ستاسې سپورټ نقطه چې کومه ده دا سپورټ ګوره دا سپورټ نقطه دا زموږ تاسو سره دلته بریک آوټ شوی دی خو قیمت راغلی بیرته همدې ځای ته صحیح شو بیرته زموږ ستاسې سپورټ ته راغلی سپورټ نه بیرته ښکته طرف ته تللی چې دلته موږ تاسو سره چې بریک آوټ ریل بریک آوټ موږ تاسو سره رامنځته شو ټیک شو نو دغه سپورټ او ريزسټنس موږ تاسو سره په دغه شکل باندې کار کوه ګوره تاسو دا لیدلی شئ ګوره په دې کې هم تاسو په ډېر ښه شکل سره لیدلی شئ چې سپورټ او ريزسټنس موږ تاسو سره په دغه شکلونو باندې رامنځته کیږي نو په دې هیله چې په سپورټ او ريزسټنس باندې یو څه تاسو پوه شوي یاستئ بله خبره دا چې ما کوم واتساپ ګروپ جوړ کړی دی په خپل ټلګرام چینل کې مې د هغې لینک شیر کړو هلته یوازې هغه کسان جوین شي چې هغه ټریډران دي صحیح ده په انشاءالله ټول معلومات به همدلته موږ تاسو سره شیر کوو نو بیا هم ویم په سپورټ او ريزسټنس باندې خو ما ډېرې خبرې وکړې زه فکر کوم ما معلومات بار هم ولوستل بار په دې هیله چې تاسې پرې پوه شوي یاستئ سپورټ او ريزسټنس موږ سره په دغه شکل کار کوي صحیح ده بیا هم درته وایم د ريزسټنس هڅه دا ده چې قیمت ښکته طرف ته بوځي د سپورټ هڅه دا ده چې قیمت پورته خواته بوځي خو موږ تاسې به اوس ګوره دلته ما سره دا سپورټ نقطه ده صحیح شو او دا ما سره ريزسټنس دی اوس دې ځای نه د سپورټ قیمت شروع شو صحیح سپورټ شو دې ځای نه قیمت شروع شو تر دې حده پورې ورسېد صحیح زه اوس دلته راځم دلته باید زه پوزیشن چې ونیسم دلته باید زه پوزیشن ونیسم سیل پوزیشن چې کله مې سیل پوزیشن ونیو په دې ځای کې زه کولی شم
چې بیرته د خپل سیل پوزیشن بند کړم او دې ځای کې بای پوزیشن شروع کړم بیرته زه په دې ځای کې کولی شم چې له دغه پوزیشن څخه ووځم او بیا سیل پوزیشن چې دی بیرته ونیسم. صحیح ده؟ نو قیمت موږ تاسو سره په دغه شکل مخ ته ځي. بل پکې موږ تاسو ولوستل بریک اوټ. بریک اوټ موږ سره عموما په دوه ډوله دی چې یو ته موږ تاسو ریل بریک اوټ یو بل موږ تاسو ته فیک بریک اوټ یو. صحیح ده؟ ریل بریک اوټ موږ تاسو سره لکه دغه مثال صحیح دلته موږ تاسو سپورټ مات ک صحیح شو موږ تاسو سپورټ مات قیمت لاین طرف ته راغی چې کله سپورټ مات ک بیرته امدغه سپورټ نقطې نه قیمت ښکته طرف ته لاړ. صحیح شو چې کله ښکته طرف ته راړ امدغه سپورټ نقطه چې دا زما ریزिस्ټنس نقطه شو. صحیح شو او دلته ما سره مطلب بریک اوټ شوی دی خو دا فیک بریک اوټ دی. صحیح شو یوازې قیمت پورته لاړ بیرته ښکته طرف ته راغی او یو فیک بریک اوټ له ما سره وکړ. ټیک شو نو په دې هیله چې په سپورټ او ریزिस्ټنس باندې به تاسو پوه شوي یاستئ. په سپورټ او ریزिस्ټنس نقطه دغه ویډیو ما ځکه اوږده هم کړله چې تر څو تاسو په ښه شکل پوه شئ. درومو تیر دوه درسونه چې موږ تاسو لوستلي وو هغو ته په کتو او را درومو دغه سپورټ او ریزिस्ټنس چې موږ تاسو زده کړه د دې ته په کتو موږ ګورو چې آیا اوس زه په یو کوین کې بای پوزیشن ونیسم که سیل پوزیشن ونیسم. چې دې سپورټ او ریزिस्ټنس کې موږ تاسو اوس څه وکړو را درومو زه سرچ کوم ټوټال می سرچ که ګورم ټوټال په یو ساعت کې ما سره څه ډول دی. ګوره ټوټال ما سره په یو ساعت کې څه ډول دی دا دې کینډلې چې دي آپ دي. صحیح شو پورته طرف دي آپ دي. صحیح شو آپ دی ټوټال ما سره آپ دی. را درم ټوټال 2 سرچ کوم ټوټال 2 ټیک شو ټوټال 2 سرچ کوم چې کله می ټوټال 2 سرچ ک ټوټال 2 ګورم چې ما لپاره څه ډول دی. ټوټال 2 حسابه کې ما دپاره آپ دی دا لږ کینډل دی دا هم اوس بیرته آپ کیږي. صحیح شو ټوټال 2 هم ما دپاره آپ دی. اوس راځم بی ټي سی ډاټ ډي ګورم بی ټي سی ډاټ ډي ګورو چې دا موږ سره په څه شکل دی. بی ټي سی ډاټ ډي چې هم موږ وکته دا موږ سره څه دی دا موږ سره آپ ده. ټیک شو اوس را دروم یو اس ډي ټي ډاټ ډي ګورو. صحیح شو یو اس ډي ټي ګورو یو اس ډي ټي ډاټ ډي ګورو چې دا موږ سره په څه شکل ده. را دروم یو اس ډي ټي ډاټ ډي مو کته دا موږ سره ډاون دی. صحیح شو ټوټال موږ سره آپ دی. ټوټال 2 موږ سره آپ دی. بی ټي سی ډاټ ډي موږ سره آپ ده او یو اس ډي ټي ډاټ ډي چې دی موږ سره ډاون ده. په دې وخت کې باید زه پوزیشن په چی باندې ونیسم. په دې وخت کې زه باید په بی ټي سی باندې لانګ پوزیشن ونیسم. صحیح ده ځکه ما سره زیات اندازه پیسې چې اوس وخت بی ټي سی ته را درومي. صحیح شو دا موږ تاسو د ریلیشنشپ وکړه چې ولا زیات اندازه پیسې په یو ساعت کې بی ټي سی ته روان. نو زه باید څه وکړم زه باید په بی ټي سی باندې بای پوزیشن یا لانګ پوزیشن ورسره زه اوس را دروم. راځم سرچ کوم بی ټي سی. صحیح ته زه اوس ګورم بی ټي سی سرچ کوم بی ټي سی مې راواړوله. ټیک شو په دې باندې کلیک اخلم. تاسو دا وکتل ګوره موږ تاسو سره ټوټال آپ ټوټال 2 آپ بی ټي سی ډاټ ډي موږ سره آپ او یو اس ډي ټي ډاټ ډي چې دی موږ سره ډاون. مطلب اوس وخت زیات اندازه پیسې چې ته رواني زیات اندازه پیسې بی ټي سی ته رواني. زه اوس باید په چی باندې پوزیشن ونیسم زه باید په بی ټي سی باندې پوزیشن ونیسم. صحیح ده په دې کې زه راځم دا 15 ملي ته خدا دی ما بی ټي سی راوړله ځکه اوس ما وکتل چې زیات اندازه پیسې بی ټي سی ته رواني. که تاسو ټایم فریم چینج کوئ ټایم فریم هم چینج کولی شئ. وګورئ اوس ما 15 ملي راواړه سي خو یو ساعته کې اوس ما 15 ملي کې زه چارج ونم. زه راځم د دې سپورټ او ریزिस्ټنس تاسو ته رسموم. ګوره سپورټ او ریزिस्ټنس موږ تاسو زده کوو خو په دې باندې موږ تاسو یوازې پریکټیسي چارت ګورو. صحیح ده بیا د دې نه بعد موږ چې اس ام سی لولو په هغه کې ډیرو مهمو موضوعاتو باندې موږ تاسو خبره کړو. صحیح شو دا موږ لپاره ریزिस्ټنس نقطه شو. ټیک شو او دغه نقطه چې د موږ تاسو سره سپورټ نقطه شو زه دا وګورم ښه دا موږ تاسو سره یو سپورټ نقطه شو. ټیک شو صحیح شو دا موږ لپاره سپورټ شو او بره موږ لپاره ریزिस्ټنس شو. ټیک شو اوس مهال خو ما تاسو ته ویلو چې موږ سره دلته څه کېږي دلته موږ چې کله قیمت ریزिस्ټنس ته رسي بیرته موږ تاسو دلته سیل پوزیشن نیسو تر څو موږ سره ریزिस्ټنس نقطه کې قیمت ښکته به او سپورټ قیمت موږ سره پورته به. خو دې ځای کې به موږ تاسو چې ته انتظار کیږو موږ تاسو بدل د دویمه موضوع بریک اوټ ته انتظار کیږو. که چیرته قیمت دلته راشي زما د کوم ریزिस्ټنس دا بریک کا او دلته ما سره په دغه شکل باندې ریل بریک اوټ وکړ نو قیمت بیا په ډیر ښه شکل سره چې دی ما سره پورته دي. صحیح ده نو په دغه شکل ګوره اوس دې قیمت دلته دی کنه اوس په دې کې زما ریزिस्ټنس په بریک کا چې کله ریزिस्ټنس بریک کا د دې نه بیرته راشي او ریل بریک اوټ ما سره تر سره کا نو قیمت به په ډیر ښه شکل سره پورته چې دی هغه لاړ شي. صحیح ده دا سپورټ او ریزिस्ټنس یوازې موږ تاسو د دې لپاره لولو پرایس اکشن تر څو موږ تاسو اس ام سی بیا په ښه شکل سره زده کړو. صحیح ده په دغه موضوعاتو باندې تاسو صرف ځانونه پوه کړئ په سپورټ ریزिस्ټنس باندې ان شاء الله په واتس اپ ګروپ کې به هم یو له بل سره میسجونه کوو او دې باندې به کار کوو. ښه په دې هیله چې سپورټ او ریزिस्ټنس باندې تاسو پوه شئ بیا زه تاسو ته یو څو کوینه در کومه
په هغو کوینونو باندې به تاسې چارټونه جوړ کړئ په سپورټ او ريزسټنس باندې. صحیح ده. سپورټ او ريزسټنس به تاسې پکې رسم کړئ. 10 کوینونو کې به تاسې سپورټ او ريزسټنس رسم کړئ، ما سره شیر کړئ. 10 کوینونه 10 تاسې به په ایتھیریم باندې جوړ کړئ، بي ټي سي باندې جوړ کړئ، په ایکس آر پی باندې جوړ کړئ، پی ډی آی باندې جوړ کړئ، پول باندې جوړ کړئ، په سلونا باندې جوړ کړئ. صحیح ده. په ډاټ باندې جوړ کړئ، په ډبلیو ایل ډي باندې جوړ کړئ، په وای فای باندې جوړ کړئ. صحیح شو. په دې کوینونو باندې تاسې سپورټ او ريزسټنس چارټونه رسم کړئ، ما سره په ګروپ کې شیر کړئ چې زه وګورم چې تاسې کومې نقطې سپورټ دي، صحیح دي، صحیح نه دي. صحیح ده. که چېرته بریک اوټ شوی هغه بریک اوټ هم راته وښایئ چې دې ځای کې دا بریک اوټ شوی یا نه ده شوی. انشاءالله همداسې به مخته ځو. نو په دې هیله چې په دې ویډیو باندې تاسې پوه شوي یاستئ. که کوم ملګري نه یې پوه شوي کولی شم دې ویډیو ته کمنټ وکړي، که نه په ټلګرام چینل او همدارنګه په واتساپ ګروپ کې هم معلومات زه درکولی شم. مننه.